د مخکیني حکومت د دغه چارواکو په خوا کې د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په څیر سیاستوال هم له خلکو د دفاع خبره کړې وه، خو ګڼ ځایونه یې پرته له جګړې طالبانو ته پرېښودل. په سلامونه مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د مخکیني حکومت د دغه چارواکو په خوا کې د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په څیر سیاستوال هم له خلکو د دفاع خبره کړې وه، خو ګڼ ځایونه یې پرته له جګړې طالبانو ته پرېښود. عطا محمد نور ویلي وو که زموږ مرمۍ خلاصې شي موږ به ونیسي، که نه نو چې وسله راسره وي او ژوندی یم او زموږ کسان راسره وي، داسې هېڅ ځواک نشته چې موږ ژوندي ونیسي، شهادت به مو د ویاړ وي. مارشال عبدالرشید دوستم یو مهال ویلي وو په دې لاره کې که شهید هم شم په ځان ویاړم او دا ملت یوازې نه پرېږدم. خو د مخکیني وسلوال پوځ عالي سرقومندان او سیاستوالو تېښته د خلکو غبرګونونو سره مخ شوې ده. کابل کې هټیوال وحید الله ویلي دوی زموږ وطن داسې پرېښود چې په رښتیا یې ناهیلي کړو. د کابل اوسیدونکي خلیل رحمان ویلي هغوی د خلکو په وینو لوبه وکړه، که طالبان هم دغسې وکړي دوی به هم دغسې برخلیک سره مخ شي. ځینې هغه کسان چې د جګړې له کبله له ولایتونو کابل ته راغلي وو وایي د دوی تر رسېدو وړاندې ولسمشر غني تښتېدلی و. د تخاریه اوسیدونکي عبدالحی ویلي په هغه بې شرمه ولسمشر دین لعنت وي، دا بې وزله ملت یې پرېښود او خپله وتښتېد. بلخوا د مخکیني حکومت ځینې کارکوونکي تاجکستان ته هغه وخت کې تښتېدلي وو. په ورته وخت کې داسې ریپورټونه هم شته چې د امنیتي ځواکونو یو الوتکه په ازبکستان کې راولیدلې وي، خو په هکله یې نور جزئیات نشته. طالبانو بیا د مخکیني حکومت پر ټولو کارکوونکو او سیاستوالو غږ کړی چې نه دې تښتي او خپل هیواد کې به خوندي وي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.